إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد. د الله په لار کې خرچه کول د دې ډېرې فایدې دي او فضایل دي چې هغه په دې حدیثونو کې موږ سره تېر شوي دي او سره روان دي، خو په اجمالي طور سره به زه بیان کړم، ځان سره یاد ساتئ. د الله په لار کې خرچه کول د دې سره اجر دوچنده کي، او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده، ان المصدقین والمصدقات، هغه سړي چې د الله په لار کې خرچه کوي او هغه زنانه چې د الله په لار کې خرچې کوي، واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم. الله سبحانه وتعالی به دوی د اجر دوچنده کوي. نو اجر دوچنده کېږي د صدقو د لاسه، دا یوه فایده. دویمه فایده، رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې د جنت دروازې دي، یوه دروازه به کې د صدقو والو دپاره ده. ومن کان من اهل الصدقه دعی من باب الصدقه، څوک چې د الله سبحانه وتعالی په دین باندې خرچه کوي، د هغه په لار کې خرچې کوي، نو د قیامت په ورځ د جنت چې کومه دروازه د صدقو والو دپاره ده، د هغه طرف نه به ده ته اواز کېږي او بلنه به کېږي. دا دویمه فایده. درېیمه فایده، چې کوم سړی د الله په لار کې خرچې کوي، د الله په دین کې خرچه کوي، نو د ده سینه چې د هغه الله سبحانه وتعالی کولاو کړي، د ده د زړه خوشحاله وي، د ده د نفس خوشحاله. الله په قرآن کې وایي فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله ورته د اسانۍ لارې کولاو کړي، الله ورته اسانتیا پیدا کړي. چې کوم سړی د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کوي، الله ورته اسانتیا پیدا کوي. څلورمه فایده، د اور نه نجات میلاویږي په دې صدقو سره. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي، زنانو ته وایي یا معشر النساء تصدقنا، د زنانو ټولګیه صدقې ورکوئ، ځکه چې ما په جهنم کې زنانه ډېرې زیاتې لیدلې. نو مطلب دی چې صدقې ورکوئ نو د جهنم نه به څه شئ؟ بچ به شئ. پنځمه فایده، د قیامت په ورځ ډېرې سختې دي، اوږده ورځ ده، دا نور به د انسانانو ته رانږدې شوي د 1 میل په فاصله کې به وي، نو خلک به په خولو کې ډوبي د خپلو اعمالو مطابق، څوک د پنډو پورې، څوک د زنګنانو پورې، څوک د نامه پورې، او څوک د سینې پورې، او څوک پکې والعیاذ بالله ومنهم من یلجمه العرق الجامه، او بعضو پکې دي چې هغه په دې خولو کې بلکل ډوبي. نو که ته دا غواړې چې د قیامت په ورځ تا ته سوری میلاو شي، نو د الله سبحانه وتعالی په لار کې به خرچه کې. حدیث کې راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي كل امرئ تحت ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. د قیامت په ورځ به هر هغه سړی چې د الله په لار کې خرچه کړي، نو دغه صدقې په سوري کې به ولاړي تر دې چې الله سبحانه وتعالی فارغ شي د حساب او کتاب نه. نو حساب او کتاب ختمېدو پورې به دا سړی د صدقې په سوري کې ولاړي، د هغې د لاسه به په ده باندې ګرمي نه لګي، د هغې د لاسه به په ده باندې نور نه لګي. دا څومره غټه فایده او څومره غټ فضیلت دی. شپږمه فایده، موږ د دنیا ته راغلي دې لپاره یو چې د الله سبحانه وتعالی بندګي وکړو، او هر هغه عمل وکړو چې هغه د الله خوښ وي، او هر هغه کار نه ځان لرې ساتو چې هغه د الله نه خوښ. نو د الله چې کوم کارونه خوښ دي، په هغې کې یو کار دا دی، احب الاعمال الى الله سرور تدخله على اخیک المسلم. رسول صلی الله علیه وسلم وایي د الله په خوښو کارونو کې یو کار دا دی چې ته یو مسلمان ورور باندې خوشحالي راولې، هغه له خوراک ورکړې، د هغه سره مرسته وکړې، د هغه سره منډه ووایې، په هغه باندې خرچه وکړې. نو که ته دا وایې چې زه داسې عمل وکړم چې هغه د الله سبحانه وتعالی خوښ وي، نو یو عمل پکې دا دی د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کول. اوومه فایده، د صدقو د لاسه ګناهونه ختمېږي. ممکن هر انسان ګناه کې واقع دی، څه نه څه ګناه کې خو انسان واقع دی. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. څوک دی چې ګناهونه یې د سره کړي نه دي، او هغه څوک دی چې همیشه نیکیانې کوي. بلکې د آدم دا بچي چې دا کمزوري،
نو دوی نه ګناهونه کیږي. د دې ګناهونو د ختمولو یو طریقه دا ده چې موږ د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه وکړو او صدقه ورکړو. یا څو فایدې شوې؟ اتمه فایده رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویل، انشاءالله حدیث به مخې ته راشي، چې کله یو انسان صدقه ورکړي د الله په لار کې، نو الله سبحانه وتعالی دا صدقه اخلي په ښی لاس کې او بیا یې د ده لپاره ډېرۍ، دا صدقه د ده لپاره ډېرۍ. ته سوچ وکړئ چې یو سړي صدقه ورکړي او په سوونو کلونه واوړي، ده به دې صدقه باندې الله سبحانه وتعالی ورله ډېرۍ د هغه وخته پورې چې څو پورې دی د الله سره میلاو شوی نه وي، د هغه وخته پورې ده صدقه ډېرېږي، د اجر به څومره ډېرېږي. نهمه فایده او فضیلت چې کوم سړی خرچه وکړي د الله سبحانه وتعالی په لار کې، الله ورله د هغې په بدله کې ډېر څه ورکوي. موږ سره حدیث مخکې تېر شوی، تاسو ته به یاد وي چې هر سحر 2 ملایک د هغوی دا ډیوټي ده چې یو دا وایي چې یا الله چې څوک ستا په لار کې خرچه کوي نو ته ورله د هغې په بدله کې ډېر څه ورکړي، او یا الله چې څوک یې نه کوي او بخل به کوي او مال یې نیولی، نو یا الله دا مال وله هلاک کړي، دا مال وله تباه کړي او ختمه کړي. نو چې کوم سړی د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کوي، الله سبحانه وتعالی د هغې په بدله کې دله ډېر څه ورکوي، برکتونه وله ورکوي، رحمتونه پرې راوروي، د ده په بچو کې برکت وي، د ده په کور کې برکت وي، د ده په ژوند کې برکت وي. لسمه فایده دا ده چې صدقه په هغه اعمالو کې ده چې د دې ثواب ته په لحد کې میلاوي. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي اذا مات ابن آدم، کله چې د آدم بچی مړ شي، انقطع عملو، نو د عمل ختم شي، الا عن 3، مګر د 3 کارونه چې 3 کارونه ثواب ورته په دې قبر کې میلاوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړي صدقه جاریه، صدقه جاریه، هغه صدقه چې د هغې اجر روان. یو سړي خرچه وکړه د الله په لار کې، جومات یې جوړ کړو چې څو پورې په دې جومات کې خلک سجدې لګوي، څو پورې په دې جومات کې خلک مونځونه کوي او قرآنونه وایي، نو ثواب یې دغه انسان ته میلاوي. یو سړي کوې وویستو چې څو پورې خلک د دې کوې نه اوبه څښي، د ده ثواب روان. یو سړي مدرسه جوړه کړه، یو سړي قرآنونه واغېستو، یو سړي د یتیم کفالت وکړو، هغه له تربیت وکړو، نو ښه تربیت یې ور وکړو، بیا څو پورې چې دا سړی او دا یتیم په نیغه لار رواني او هغه تربیت کوم چې ور ده کړی په هغې باندې عمل کوي، نو دی ورسره په اجر کې شریک. یو لسمه فایده صدقه د انسان په ایمان باندې دلیل دی. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي الصدقه برهان، صدقه دلیل دی په څه باندې؟ په ایمان باندې. یو سړی صدقې ورکړي د الله په لار کې، نو د دلیل پیش کو په خپل ایمان باندې چې زه مؤمن یم، دا د مؤمن کار دی د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کول. 12مه فایده د دې سره چې دی نه مال پاکیږي. مال که ته دا غواړې چې ستا مال پاک شي او مال برکتي شي، نو د هغې نه د الله سبحانه وتعالی دپاره ورکوه. او دا د فایدې لپاره دا خبره یې ساتئ، د بعضو په زړه کې دا چوري چې الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه دي، دوی چې ته به 2 لک او 3 لک او 4 لک روپۍ به ورکې او 10,000 او 20,000 ریاله به ورکې. نه، صدقه چې څومره ستا وس رسي، ستا د 1 ریال وس رسي خو ورکوئ، ستا د 5 ریال وس رسي خو ته صدقه ورکوه. اصل مقصد دی د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کوه، او الله ته ستا حالات معلوم دي، نو انسان له پکار دی چې د خپل وس مطابق خرچه کوي. د وس مطابق خرچه د الله سبحانه وتعالی په لار کې کول. مخکې موږ سره حدیث تیر شو، رسول صلی الله علیه وسلم وایي اتق النار ولو بشق تمره، د اور نه ځان بچ کوئ اگر که د کجورې په یو حصه ورکولو باندې ځان بچ کوئ. یو سړی دی نور طاقت یې نه رسي، دغه طاقت یې رسي چې یو کجوره راوالي او هغه 2 ټوکړې کوي، یو ټوکړه د الله په لار کې ورکړي، نو داسې دې کوي. دا موږ ښه بهانه نیولې ده چې بس ما سره پیسې ډېرې نشته، لکه ته خرچه ونه کړې الله په لار کې، بس دعا کوو چې الله حالات برابر کړي. حالات خو د قیامت پورې ستا نه برابرېږي، موږ ته پته ځکه چې پیسې څومره ډېرېږي، ته دعا کوو چې الله حالات ښه برابر کړي، او الله حالات ښه برابر کړي. دا برابرېږي نه، خو داسې ده چې ته د خپلو حالاتو مطابق چې دی نه همیشه خرچه کوو د الله سبحانه وتعالی په دین کې. اخرنۍ فایده به ذکر کوو، هغه ده چې د دې د لاسه الله سبحانه وتعالی مصیبتونه لرې کوي. حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي د صدقې د لاسه رب العالمین د انسانانو مصیبتونه لرې کوي. که ته دا غواړې چې ستا اخره خاتمه په ایمان سره شي، نو هم صدقې به ورکوې، د الله سبحانه وتعالی په لار کې به خرچه کړي، ځکه چې الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه کول د دې سره
دا بد خاتمه الله سبحانه وتعالی ستانه لرې ساتي او تا به الله د بدې خاتمې نه لرې ساتي. یو واقعه کې داسې راځي یو قصه کې امام عبدالله بن المبارک رحمه الله په هغه پسې یو کس راغی ورته وایي چې زه د کلونو نه د خپلې خپې شکایت کوم زما د خپه ښه نه شوه او زما د خپه کې دا مرض دی او دغه مرض دی د کلونو دا مرض دی د دې څه علاج هغه وي علاج دا دی چې ته فلاني ځای کې یو کوې وکړه د مسلمانانو دپاره. نو هغه ډېر حیران شو وایي دا ته څه وایي دلته زما د علاج ته تجربه که داسې تجربه به وکړه لاړ شه ویې کړه ته ګوره چې الله سبحانه وتعالی ستا د خپه څنګه ښه کوي. په نن له هغه کوې وکړه نو صبح سهار الله سبحانه وتعالی د هغه خپه برابر کړې او د هغه د خپه د کلونو خرابه وه. دا موږ کې چې دا دومره مرضونه دي او دا دومره مصیبتونه دي موږ ته ختمېږي نه د هغې یو وجه دا ده چې موږ د الله سبحانه وتعالی په لار کې خرچه نه کوو. دا جیب موږ بند کړی دی بلکل دې له غوټه ورکړې نو خرچې موږ صرف دغې ته وایو چې یو بچو باندې خرچه کوه او په ښځه باندې خرچه کوه او د الله سبحانه وتعالی په دین باندې خرچه کول دا د بعضو ته داسې معمولي خبره ښکاري. لکه تاسو دا غواړئ چې ستاسو مسلې حل شي خاص کر کوم وروڼه چې هلته مسافرۍ کي د هغوی ته ډېرې مسلې دي لکه تاسو دا وایئ چې دا مسلې حل شي او دا مصیبتونه ختم شي او دا بیماریانې او دا مرضونه ختم شي نو د هغې د ختمولو یوه طریقه دا ده چې د الله سبحانه وتعالی په لار کې به صدقې ورکوئ د الله سبحانه وتعالی په لار کې به خرچې کوئ. د یو څو فایدې ما تاسو ته په تادۍ سره ذکر کړئ چې په تاسو کې جذبه پیدا شي او په تاسو کې تیزي راشي. إلى جنة الله زوف الشهيد وحي